د کلیسا په لومه کې د استازنا استازکم استاز محمد یاسر رحمه الله تاریخی مرکه. دوهمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو وویل نتاک وویل شیخ صاحب راځو د جهاد مرحلې ته چې په لنډه توګه یې راته بیان کړې. هغه څنګه مرحلې وې؟ استاد یاسر ورته وویل الحمدلله، زما د جهاد ابتدا د ځوانۍ په لومړیو مراحلو کې وه. هغه وخت چې زه په پوهنتون او مکتب کې وم، نو ما جهاد شروع کړ چې تقریبا 1990 تر 1904 میلادي کلو پورې تقریبا 4-5 کاله دا مرحله وه چې جهاد مو پکښې شروع کړ. کله به مو ظاهري کوله او کله به مو د محسنینو ترمنځ ګډې حلقې جوړولې. په دې وخت کې داسې هم پیښېدله چې له پولیسو سره به په چاقوګانو باندې جنګ وکړو او یا په لرګیو سره به یې ووهو. دا زموږ د جهاد لومړۍ مرحله وه. په دې مرحله کې مو د کمونیستي فکر خاوندان سره هم مناقشې کولې. هغوی به د اسلام خلاف خبرې کولې او موږ به له هغوی نه دفاع کوله چې دا د جهاد اول کار او اوله مرحله وه. دوهمه مرحله د هجرت وه چې له ملګرو سره مو د پاکستان په لور هجرت وکړ. په کال 1904 میلادي کې او له هجرت نه 1 کال وروسته مو د داود خان د حکومت پر وړاندې نظامي مبارزه اعلان او پیل کړه. نو د دې تعبیر داسې کوم چې دا زما د نظامي مبارزې لومړی کال و، یعنی د هجرت له اول کال 1904 میلادي نه تر 1909 میلادي کاله پورې. دا مو د جهاد دوهمه مرحله وه چې د ملت نه چا ډېره برخه را سره پکښې وانخیستله. په دې مرحله کې فقط د اسلامي حرکت ځوانانو او علماو مشارکت وکړ. نور د عامو خلکو نه کوم څوک را سره نه وه. حتی موږ تر ډېره چا نه پېژندلو چې دا مجاهدین دي، ځکه دوی ته دا نه وه روښانه چې موږ څوک یو او څه کوو. نو دا مو د جهاد دوهمه مرحله وه. دریمه مرحله د نور محمد طریقي او حفظ الله امین ده چې 2 کاله دوام وکړ. څلورمه مرحله له هغه وخته شروع کیږي چې کله د کارمل په وخت کې سوسیالیستي ځواکونه راغلل، بیا د روس په وتلو ختمیږي. په دې مرحله کې ټول ملت له موږ سره ګډون وکړ. د افغانستان ټول ملت را سره ودرېدی. هره طبقه جهاد ته داخله سوه، ځکه دوی دا درک کړي وه چې دا اشغال دی. د دوی پر خلاف جهاد فرض دی. چا په دې کې اختلاف نه کاوه بغیر له کمونیستیانو. بیا وروسته له دې 5مه مرحله وه چې کله روسان ووتل. ډېرو کسانو به ویل چې روسان ووتل، اوس له شیوعیینو یعنی کمونیستانو سره مقابله کوو، چې دا مرحله د کابل له فتح مخکې مرحله وه. البته هره مرحله له بل سره توپیر کوي. ورپسې بله مرحله یعنی 6مه زموږ داخلېدل وه کابل ته، چې دا مرحله د کابل د فتح په نوم یادیږي. بله مرحله چې کله موږ وزیران او حاکمان وو په کابل کې، دا بله مرحله وه. بیا د طالبانو په لاس د رباني د حکومت رانسکورېدل، دا بله مرحله وه. له دې وروسته د طالبانو حاکمیت پر کابل، دا بله مرحله وه. د طالبانو نه وروسته د امریکا پر ضد جهاد چې اوس پکښې قرار لرو، دا بله مرحله ده. نه پوهېږم چې څومره مرحلې چې دې سوي، خو ټولې مرحلې یو له بله سره توپیر لري. بعضې ښېګڼې لري، بعضې نه لري. نو رښتیا زه 15 کاله په جهاد کې اوسېدلی یم او 2 اولني کلونه چې ورسره یو ځای کړم 30 کاله کېږي. په 1902 میلادي کال کې وزیر سوم. بیا مې استعفا وړاندې کړه او دغه هغه کلونه دي چې جهادي ژوند مې پکښې کړی دی او په ډېرو او غټو جهادي مجلسونو کې ناست یم. یعنې زه د ځان په اړه داسې تعبیر کوم چې زه د جهاد له ارشیفونو نه د افغانستان د جهاد یو ارشیف یم. نتاک بیا وویل ډېر ښه شیخ صاحب، زما سره یوه پوښتنه ده. هغه دا چې موږ له جهادي رهبرانو سره بعضې
منحرفین ولیدل لکه رباني، سیاف او نور چې د روس پر وړاندې جهاد وکړ. اوس د امریکایانو له اشغال سره یو ځای سول. نو دا څه سبب دی شیخ صاحب؟ استاد یاسر وویل د دې یو سبب نه دی بلکې سببونه دي. لکه مخکې چې مې د جهاد مرحلو ته اشاره وکړه او دا یادونه مې وکړه چې یوه مرحله له بلې سره توپیر لري. هغه په دې معنا چې یو سړی په یوه مرحله کې بریالی سوی بیا په بله مرحله کې هغسې نه دی پاته سوی. ټولې مرحلې یو له بله سره توپیر لري. الله تعالی یو انسان یو ځل په شجاعت او زړورتیا کې ازمایي، په هغه کې بریالی کیږي. خو کله چې همهغه سړی په امانت سپارلو کې ازمایي امین نه وي نو ناکامیږي. شاید یو سړی امین وي خو په اداري کارونو نه وي قادر. د جهاد له سخترینو مرحلو څخه هغه د عاجزي مرحله ده. کله چې جهادي تحریک د واک حکومت پر ګدۍ کښیني د جهاد سخته مرحله پر ما هغه وه چې زه وزیر وم. دا وخت زما ژیره سپینه کړه. نو ویلی سم چې کله اسلامي تحریک واک ته ورسیږي دا مرحله سخترینه مرحله ده، ځکه په دې وخت کې د فتنو ټولې دروازې خلاصیږي، خواهشات یې لوړیږي او مبارزې یې ډیریږي. لکه له نفس سره مبارزه، له اداري کارونو سره مبارزه او له شتک خنډونو سره مبارزه. د ځان ساتنه دا وخت ډیره سختیږي. نو په دې اړه زه ویلی سم چې د انحراف یوازنی لامل کوم چې زه یې تعبیروم هغه خپلمنځي اختلافات دي او د یوه امیر نشتون دی چې ټول یې ترېنه واوري او اطاعت یې وکړي. ځکه الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي په یوه هیواد کې د بېلابېلو سیاسي احزابو پیدا کېدل ممکن دي چې هلته سره ژوند وکړي، خو د ډول ډول پوځونو تشکیل امکانات نه لري چې د یوه امیر تر امر لاندې ژوند وکړي. په دې حساب زما ټولو جهادي حرکتونو ته دا پیغام دی چې په سیاسي عرصه کې شاید یو بل سره ومني خو په عسکري عرصه کې هیڅکله یو بل نسي منلی. نو باید ټول قمندانان د یوه امیر تر امر لاندې کار وکړي او که دوی اتحاد ونه کړ حتما یې ترمنځ جګړه راځي، د مسلمانانو وینې به تویېږي او دا د الله جل جلاله پر وړاندې ګناه کبیره ده. نو بیا به الله جل جلاله څنګه هدایت ورته وکړي همداسې یې پرېږدي تر څو لاره ورکه کړي لکه څنګه چې دې خلکو ورکه کړه. نطاق بیا پوښتنه وکړه شیخ صاحب تاسو د ایمانی تربیت خبره وکړه، که د هغې نه راته ووایاست چې هغه په څه معنا؟ استاذ وویل کله چې زموږ قیادت د امریکایانو په لاس سکوت وکړ نو رباني چې د پوهنتون استاد و او په عقیده کې د الازهر نړیوال پوهنتون ماستري لري، د ده څخه مې اورېدل چې له امریکایانو څخه یې غوښتل په مجاهدینو ښه بمبار وکړي او لوی لوی بمونه پرې وغورځوي. بلې خواته مې له امیر المؤمنین څخه اورېدل چې امریکایانو ته یې ویل هر څه چې کوئ ویې کړئ، موږ به هم په مقابل کې همهغسې عمل درسره کوو، په دواړو خوږو یې درسره واورئ. نو ما ته فکر پیدا سو چې ته وګوره یو د پوهنتون استاز او په علم کې تخصص هم لري او په یوه ساده امتحان کې ناکام سو، او دا بل یعنی امیر المؤمنین چې علمي سویه یې هومره لوړه نه ده لکه د هغه مګر کامیاب سو. نو دلته زه یو شي ته متوجه سوم، هغه دا چې زموږ د ټولنې د علمي او فرهنګي پلوه د تربیت تګلاره یعنی علمي اسنادو ته اعتبار ورکول دي. پوهنتون یې لوستی، ماستري یې کړی که نه، دکتورا لري که یې نه لري، پروفیسور دی که نه، غیر له دې چې ایمان ته یې پام وسي چې په ایمانی لحاظ څنګه دی. دا د ایمانی تربیې مقیاس زموږ په ټولنه کې هیڅ نسته. یو سړی به د علمیت له اړخه د دکتورا تر مرحلې رسېدلی وي خو له ایماني پلوه به تر اوسه د منافقت تر مرحلې نه وي وتلی. نو دلته زه دې ته متوجه سوم چې د سلفو رضی الله عنهم اجمعین منهج یعنی تګلاره تنها کلتوري نه وه بلکې له علمي تربیې سره به ایماني تربیه څنګ په څنګ روانه وه. یوه سړي به علمي تربیت واخیست، قرآن او حدیث به یې اورېدل، وروسته به جنگ ته داخلېدی، د بدر په غزا کې به اشتراک وکړ، بیا به وحی نازلې سوې او تېروتنې به یې اصلاح کړې. نو له علمي تربیې سره ایماني تربیه اوږه په اوږه روانه وه. زموږ منهج چې اوس ورته ګورو دا دی، اول پوهنتون وایو، بیا ماستري کوو، بیا دکتورا او بیا د پوهنتون استازي ترلاسه کوو. اوس چې کله د شاګرد امتحان اخلو
فقط د خپل علمیت په اساس امتحان ورکوي، د التزام او عقیدې له مخې امتحان نه ورکوي، یعنې دې ته نه ګوري چې ایمان پرې لري، عمل پرې کوي که نه. کله چې د جهاد کتاب لولي او امتحان پکې ورکوي، تطبیق یې نسي کولی. آیا عملا جهاد ته تیار دی؟ شاید له جهاد نه منکر وي. بله دا چې آیا استاز یې په خپله په علم باندې عمل کوي؟ نو که چیرته یې هغه نه وي عملي کړی، شاګرد به څه عمل پرې وکړي؟ لکه تاسو چې ویني نن خلک له یهودو او نصاراو مشتري او دکتورا راوړي تر څو په پوهنتون کې استازي پرې ترلاسه کړي. بیا کله چې خپل مسلک پای ته ورسوي، وروسته بیا کتابونو ته نه ورننوځي، له یو کتابه معلومات نه را اخلي، له یوه کتابه معلومات را اخلي، په بل کې لیکي چې دا عملیه په ټولنه کې هیڅ تأثیر نه لري. ځکه خو نن اسلامي نړۍ د ګڼ شمېر بېعلمه علماو له ستونزو سره مخ ده. سلفو صالحینو هغه شاګرد ته د احادیثو د تدریس اجازه نه ورکوله چې په علم به یې عمل نه کاوه. هو دا د سره منم چې له ما څخه کتاب لوستی، خو د احادیثو د روایت اجازه نه ورکوم. سلفو علماو له بېعلمه استاد څخه عمل نه زده کاوه، نه یې هم بېعلمه شاګرد ته د روایت اجازه ورکوله. له دې امله زموږ په اوسني حالت کې د علم او عمل ګډ منهج او تګلاره له منځه تللې ده. نتاق بیا پوښتنه وکړه. د دوهمې برخې پای.